بسم الله الرحمن الرحیم چې HTML څلورمه ویډیو ده. بخیر راغلی. څلورم ټیوټوریال ده. دې کې موږ بلډینګ بلاکس اف HTML وایو چې هغه کې موږ سره ټیکس دي، اټریبیوټس دي او الیمنټس دي. نو راځو موږ دلته راځو موږ چې لیکو ورته نوټ پیډ لیکو. صحیح. او نوټ پیډ ایډیټر ده. صحیح ده. د نوټ پیډ ایډیټر کې اوس راځو موږ د HTML کوډ لیکو. نو دلته چې کوم زه راځم ورته وایم چې اول خو ډاکومنټ ټایپ باید واخلم. صحیح ده. د دې هغه ترمنځ. صحیح ده. نو راځم document type. صحیح. document type مې ولیکه. دې نه وروسته چې کوم دا سیف کوم کنټرول اس او کوم ځای کې سیف کوم په ډیسکټاپ باندې څه په نوم سره ورته وایم چې ټیکس element خو زه په یو نوم ورکوم. زه ورته وایم چې program .html. صحیح. .html او دا راځم سیف کوم. صحیح. دا سیف کوم. اوس راځم چې کوم HTML ټیګ اخلم. صحیح ده. HTML همدارنګه کلوزینګ ټیګ اخلم. کلوزینګ ټیګ څه باندې کیږي؟ په /HTML. صحیح شو. او دې نه وروسته ورته راځم هیډر اخلم. صحیح ده. سوري /head دا مو واخیسته. اوس دې نه وروسته راځم ورته دې کې چې کوم ټایټل اډ کوم. دې کې څه اډ کوم؟ ټایټل. دا باید ان هم شي. دلته لیکم چې دلته لیکم چې the basic building blocks of HTML. دا هغه مې ورکړه. صحیح ده. دغه ټاپک مونږ چې کوم ټاپک کور کوو هغه څه هغه نوم مې ورکړه. the basic building blocks. صحیح ده. د هیډر نه اوس راوځم. دلته چې کوم باډي هغه جوړم. صحیح ده. دلته لیکم باډي ټیګ او باډي چې کومه کلوز کوم باډي ټیګ دراشه شابه BODY. صحیح شو. باډي ټیګ کلوز شو. موږ سره دې باډي ټیګ کې څه اخلم؟ باډي ټیګ ورته هم چې دلته کومه header 2. صحیح. لکه موږ header 1 مخکې اخیسته کنه. اوس چې کوم زه header 2 اخلم ورته. او دلته هم مرده ویل یو header باندې خبرې کوو. خیر header 2 چې کوم کلوز کوم. صحیح شو. header 2 هم موږ سره کلوز شو. او دلته ورته لیکم چې the building block. صحیح. او دې ځای راوځم. دلته ورته وایم چې پاراګراف اخلم. موږ سره پاراګراف به ځای نه سټارټ شي. دلته ورته لیکم چې پاراګراف کې به څه ولیکم. صحیح ده. this is paragraph او دا کلوز کوم. پاراګراف باید کلوز کوم په پی باندې. صحیح ده. پاراګراف موږ سره کلوز شي. اوس دلته راځم. زه ورته چې اخلم. دلته ورته وایم چې پاراګراف ښه دا زموږ پروګرام ښه داسې پروګرام که چیرې تاسو وګورئ مخکې هم تاسو کړی و. نو داسې پروګرام تاسو چې کوی شئ دا مطلب رن کوی شئ. که چیرې کنټرول اس کمه. صحیح شو. دا هم سیف کم دي ځای نه. صحیح ده. نو راځم که چیرې د رن کول غواړم پاراګراف باندې کلیک کوم او دلته اوپن وهم. او اوپن کې راځم ورته څه شي ته فایرفاکس ګوګل کروم او انټرنیټ ایکسپلورر باندې. صحیح ده. نو انټرنیټ ایکسپلورر به ټول نه ښه وي. دا کوم ګوره راغی موږ سره چې د بیسیک بلډینګ بلاکس دا of HTML. صحیح شو. او بیا دلته راغی چې موږ سره header 1 راغی موږ سره چې د building block او بیا موږ سره paragraph. this is a paragraph. this is paragraph. نو راځم د دې لپاره چې مطلب موږ وایو چې موږ سره ټیګ څه شی ده، attribute څه شی ده او element څه شی ده. نو راځم څه کوم دلته sublime text ده. صحیح ده. دلته زموږ هغه ټیکسټ وسې د HTML ټیکسټ ول ښه خو راځو موږ دوباره نوې هغه خلاصو. صحیح ده. که چیرې کنټرول او کم دی کې موږ سره به راشي د څه شي ښه ټیکسټ موږ نه ډیلیټ شوي دي. ښه راځم دلته زه HTML ټیکسټ کې ورته وایم چې څه کوم HTML زموږ ټایټل ده خو نه the basic building blocks. ښه دا موږ سره څه شی دي in HTML. the basic building blocks چې دي and HTML consist of basic building blocks. یو HTML document چې دی دا موږ سره چې دا موږ سره د څه نه کنزیسټ وي؟ دا موږ سره د basic building blocks نه. او دا basic building blocks چې دي دا څه شی دي؟ دا موږ سره څه شی؟ دا موږ سره text دي، دا موږ سره attributes دي او دا موږ سره elements دي. صحیح ده.
دغه ټیګ شته وي. ټیګ که چیرې موږ راشو د ټیګ ډیفینیشن ته سیده، نو ټیګ ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې an HTML tag an HTML tag surrounds what? Surround content and apply meaning to it. او دا ټیګ موږ سره سټارټ کیږي په داسې بریکټو سره، او دې بریکټ تر منځ موږ چې کوو هغه ټیګ نیم لیکو، ټیګ نیم یا ورته لیکم انډ. صحیح ده؟ مطلب چې تاسو به باندې پوه شئ. نوره خبره دغه ده. صحیح ده؟ ستاسو د پوهېدو ده خبره. صحیح ده. ګوره که چیرې موږ راشو وایو چې HTML ټیګ څه کوي؟ سراونډ کوي موږ سره، نیږدې ځان سره څه شی؟ کنټینټ. دې کې موږ سره کنټینټ پرته وي او اپلای مینینګ ټو اټ، یو معنا ورکړي کنټینټ. فار ایگزامپل که چیرې دلته زه ولیکم چې هیډر 1، نو هیډر 1 موږ سره څه کوي؟ دا د هیډر په شان کار کوي. همدارنګه دې کلوزینګ هم وي. خو که چیرې هیډر 1 نه زه ورته راشم، زه ورته وایم چې نه زما یو پاراګراف پکار دی، نو پاراګراف موږ څنګه اخلو؟ پاراګراف موږ همدغه شی لیکو، بریکټس لیکو، بیا چې کوم پی پکې ورکوم. او که چیرې زه وایم چې نه دلته زه ټایټل اخلم، ټایټل څنګه اخلم؟ ټایټل هم همداسې اخلم چې ټایټل. صحیح ده؟ او دلته ټایټل موږ دی. موږ ګوره دغه څه شی دای سره ځان سره وکړه د دوه هغه ترمنځ. صحیح ده؟ د ګریټر دین اور لیس دین علامات ترمنځ. نو مطلب دغه ټایټل په منځ کې پروت چې سراوند شي دا کنټینټ، نو دا کنټینټ چې وکړي یو مینینګ ورکړه. مینینګ ورکړه څه مینینګ ورکړه؟ چې دا کنټینټ دی، دا پی موږ سره پاراګراف اټکي، او دا H1 موږ سره هیډر 1 موږ سره اخلي. نو دې چې دې ته یو ټیګ وي په HTML کې. او اټریبیوټ بیا څه شی ده؟ ښه اټریبیوټ داسې معرفي کوو چې ښه دلته به راشو، دلته به وایو چې attribute. An attribute in HTML provides extra information about the element. او element څه ته وایي؟ element که چیرې موږ وګورو دغه ټیګ H1 په دې ځای باندې سټارټ شه. صحیح؟ H1 دې ځای باندې سټارټ شه که نه؟ خو نه، همدا دلته پرېږده. صحیح ده؟ H1 ګوره element څه ته وایي؟ اول element تاسو زده کړئ. صحیح ده؟ ګوره element څه شي ته وایي؟ دغه H1 مطلب header 1 دلته سټارټ شه، او دلته مو ورته ولیکئ چې this is header 1، او دلته څه شی کړه؟ دلته موږ څه شی کړه؟ فورورډ سلاش، او دلته مو ولیکئ چې header 1. دلته موږ سره سټارټ شه او دلته موږ سره کلوز شه. دغه چې منځ کې دا کنټینټ دی او دغه سټارټ نه دغه انډ پورې دا څه شی دی؟ د ټول دا یو الیمنت وایي. وایي دغه هغه کې زیاتوالی. صحیح ده؟ مطلب دغه هغه کې زیاتوالی راوستل، مطلب چې د دې ته زیاتوالی څنګه راځي؟ مطلب دغه لیکنه مې چې کړې ده دغه ته رنګ ورکول، دغه بولډ کول، دغه مطلب سنټر کې راوړل، لیفټ کې راوړل، رایټ کې راوړل. صحیح ده؟ دا لیکل. یا همدارنګه زمونږ د بیکګراوند چې دا موږ سره چې باډي کې چې کوم بیکګراوند ده، صحیح ده؟ لکه کوم بیکګراوند زه وایم دغه بیکګراوند، د بیکګراوند ته رنګ ورکول، دا ټول څه دي؟ دا ټول موږ سره د اټریبیوټ په مرسته کېږي. او اټریبیوټ کې موږ سره دوه هغه وي. صحیح ده؟ چې د اټریبیوټ name وي and value وي. د اټریبیوټ نیم او د اټریبیوټ ویلیو وي. که چیرې موږ راشو دلته نوټ پیډ ته خپل کوډ ته. صحیح ده؟ د کوډ کې که چیرې موږ وګورو، ګوره موږ سره پاراګراف ده. په دې پاراګراف کې اوس څه شی کومه؟ زه یو اټریبیوټ اټکول غواړم. اټریبیوټ اټکول لپاره راځم په دې پاراګراف په هغه کې د ټیګ مینس کې دلته چې کوم یو اټریبیوټ اټکوم. اټریبیوټ څنګه اټکوم؟ زه ورته وایم چې دې کې داسې اټریبیوټ اټکه دغه ټیکسټ چې موږ سره ده دا موږ سره چې کې یو ریډ لاین ریډ شي. صحیح ده؟ کلر یې ریډ شي. نو دې ته چې کوم دلته ورته لیکم چې سټایل واخله. سټایل از ایکوال ټو سټایل ایکوال که د څه سره؟ زه ورته وایم چې سټایل هغه که. صحیح ده؟ دا کلر چې ده کلر یې موږ سره ریډ واخله. سوري کلر موږ سره ریډ واخله. نو چې شه دغه ټیکسټ چې موږ ولیکه دغه کلر به څه شي؟ د کلر به موږ سره ریډ شي، ځکه چې موږ وایو دغه سټایل د څه شی ده؟ دا سټایل اوس موږ سره ګوره سبلایم ټیکسټ ته به راشو. دلته موږ څنګه ولیکه؟ دلته مو ولیکه. صحیح ده؟ دلته مو ولیکه چې سټایل از ایکوال ټو واټ؟ بیا دلته ولیکه چې کلر او بیا مې ریډ کړ. اوس دغه سټایل موږ سره څه ده؟ ښه اټریبیوټ باید پاس هغه ګوسې ده. همدا به کاپي هم کومه کنټرول سی
کنټرول وی صحیح ده. دا سټایل موږ سره څه شی ده؟ سټایل موږ سره attribute name ده. صحیح ده. سټایل څه شی ده؟ د attribute name ده. style is the name of attribute. style is the name of what? style is the name of attribute. صحیح ده. style موږ سره څه ده؟ نوم ده د attribute. او همدارنګه د attribute value څه شی ده موږ سره؟ د attribute value موږ سره rate ده. صحیح ده. rate is the value of attribute. style read is the value of attribute. style موږ سره څه ده؟ style موږ سره name ده او read موږ سره attribute value ده. اوس راځم اندغه چې کوم په دې پروګرام کې نوټ پیډ کې زیات کړی مې ده صحیح ده. خو ما چې ته کلر ورکړی ده ما پاراګراف ته کلر ورکړی ده صحیح ده. نو راځم اندا کنټرول اس کوم یا چې کوم سیف کوم خو سیف شوم سره بیا هم سیف کوم او راځم د چې کوم دغه کوم هغه چې موږ کړی د چې کوم ریلوډ کوم ګوره موږ سره څه شي پاراګراف موږ سره ریډ شو دا کلرې. نو دغه د چې وې دي ته موږ یو اټریبیوټ وایو چې مطلب په ټیګ کې موږ هغه کوم پاراګراف یا څه چې لیکو هغه مطلب سټایل ورکول هغه څه کو ایکسترا انفارمیشن ورته پرووایډ کوو هغه الیمنت ته. نو د دې چې وې دي ته موږ سره اټریبیوټ وایو په HTML کې. همدارنګه راځم ځینې نور هغه دي ما سره کچېره موږ وګورو this is block ما ورک خو د چې کوم د دې سیکنډ موږ لکه موږ چې مخکې ویلی وه ما چې ورکړه this is block او بیا دلته ورته لیکم چې this is header یا نه دا پرېږدم صحیح ده دغلته ورته راځم صحیح ده پاراګراف کې پاراګراف ګوره دا یو پاراګراف شي صحیح ده پاراګراف کې ورته بیا لیکم زه ورته یم چې this is paragraph second. this is paragraph second. اوس راځم د چې کوم فایل تر فایل کې سیف کوم او راځم چې کوم دا پروګرام دوباره ریلوډ کوم چې اوټپوټ موږ ته سره وځي. ګوره this is paragraph 1 او this is paragraph second خو موږ ته دواړه یو ځای راغلل. د دې لپاره چې دا موږ سره جدا راشي نو تاسو به چې کوئ دلته به یو br ټیګ چې کوي هغه به موډیفای کوي مطلب موډیفای کوي. نو چې تاسو دغه بي آر موډیفای دلته ولیکه او راشئ فایل ته فایل کې دا سیف که فایل کې سیو وکړه صحیح ده. سیو نه وروسته راغلی بیا چې که دا ریلوډ کړه ګوره دا موږ د سیکنډ ته راشي د څه د بریک په واسطه صحیح ده. د بي آر مطلب بریک ده خو که چیرې اوس غواړې نه د وایم د پاراګراف 1 دې راوسته دې نه وروسته چې که یو لاین راوله او بیا پاراګراف 2 که خو لاین کومه سې راوله لاین مطلب داسې چې پروت وي نو دی چې هارزنټل یو لاین راوله نو دې دپاره چې که موږ راځو دې دپاره اچ آر استعمالو څه استعمالو اچ آر استعمالو. نو دې به زه څه ورکړه دې به زه یم وایم اچ آر ورکړه خو اچ آر نه مخکې هم دلته چې وکړه ښه اچ آر دې ولیکه دا کنټینټ دې ولیکل اوس دې نه وروسته څه که اچ آر راځم ګوره دا موږ سره کومه شکل اختیاري څه ده راځم فایل د فایل کې سیف کوم او راځم اوس دلته اوټپوټ یې ګورم ریلوډ که دا ګوره موږ سره به چې this is paragraph دویم کې موږ سره ریډ هغه ورنه که ولې ځکه چې دا موږ سره یو نوی هاریزنټل څه شی لاینو په منځ کې راغی خو که چیرې زه وایم چې نه دا لاینو په منځ کې خو راغی اوس لاینونو منځ نه یې راوله دغلته سنټر ته نو دې دپاره به څه شی کوئ دې دپاره به یو نوی هغه اخلی چې مطلب څه شی که this is paragraph یا دې پسې زه راځم چې دا مطلب منځ ته کړمه نو منځ ته کولو لپاره یې زه ورته یم چې یو نوی هغه اخلم ټیګ اخلم او دلته ورته لیکم چې سنټر صحیح سنټر مې ولیکه او دې ځای نه راځم د ټیګ موږ سره څه کوم ختموم صحیح ده مطلب کلوز کوم سنټر او راځم دا سیف کوم او سیوینګ نه وروسته بیا راځم خپل هغه ته اوټپوټ فایل ته بیا راځم ګوره دلته ولیکئ چې this is paragraph second یا this is